السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خیر الاس میډیسن ان پښتو ویت فیاض یوټیوب چینل ته ګرانو دوستانو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نورې ښکلي ویډیوګانې درته میلاو شي. نو نن موږ خبره کوو یو بل مشهور ایټم باره کې د کوم نوم چې دی ایویان 600 ام جی. ایویان 600 ام جی چې ویټامین ای فارموله یې ده په دې باندې مونږ خبره کوو او 15 هغه فواید مونږ تاسو ته ذکر کوو چې هغې دپاره دغه ایویان ګولۍ فایدهمنې دي. نو د دې فواید خو ډیر زیات دي خو مونږ نن خبره کوو په 15 هغه فوایدو باندې چې کوم کې ایویان ګولۍ فایدهمنې وي. نو اول راځو لومړنۍ فایدې ته. نو ایویان 600 ملي ګرام ګولۍ چې دی ویټامین ای فارموله یې ده هغه کسان کوم کسانو پوستکی چې کمزوری وي بدن پوستکی خشکوالی لري مخې رټه لري په مخې دانې وي نو دې دپاره چې دی دا ایویان 600 ام جی ګولۍ ډیر زیاتې فایده رسوي. نو کوم هغه کسان که هغه زنانه وي او که سړي وي د هغو په مخ باندې رټه وي په مخ باندې د داغونه وي نو هغې دپاره ایویان ګولۍ ډېرې فایدهمنې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د دغې ستونزې حل ممکن دی. نو که کوم کسان د سکین خشکوالی ولري د بدن خشکوالی ولري په مخې دانې وي رټه وي او مخې غونجوالی ولري نو دې دپاره دا ډېر فایدهناکې دي. دویمه فایده چې ده که یو کس ویښتان ماتیږي ویښتان یې رژیږي ویښتان یې غورځیږي او ویښتې کمزوري نو هغې دپاره هم ایویان 600 ام جی ګولۍ چې دي د دې ویټامین ای فارموله ده نو هغې دپاره هم دا ډیر فایدهناکې دي. نو کوم کسان چې د هغو ویښته کمزوري ویښتې ماتیږي ویښتې رژیږي ویښتې غورځیږي نو د هغې دپاره هم ایویان ګولۍ ډېرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د دغې ستونزې حل هم ممکن دی. همداسې دریمه فایده چې ده دریمه فایده د ایویان 600 ملي ګرام که هغه زنانه وي که سړي وي د هغو دپاره دا ده چې دا د بدن د طاقت لپاره ډېرې بهترینې ګولۍ دي. که یو څوک د هغه بدن کمزوری وي بدن یې وده نه کوي بدن یې کمزوری وي او ستړی احساس کوي مطلب هغه یو کار ته زړه نه کیږي یو کار اراده وکړه خو هغه باندې لوټي او سستی ډیره وي نو دې دپاره هم ایویان ګولۍ او ډیرې بهترینې ګولۍ دي. که یو کوم کسان که هغه سړي وي که زنانه وي او هغو بدن کمزوری وي بدن یې وده نه کوي کار ته زړه نه کیږي ناراحته وي نو دې دپاره هم ایویان 600 ملي ګرام یو ډیرې بهترینې ګولۍ دي او د بدن د سستۍ خاتمې دپاره هم دا ډیرې فایدهمنې ګولۍ دي. څلورم فایده چې د ایویان ګولو ده که کوم کسان د زړه ناروغان وي یا زړه مریضتیا ولري د هغو دپاره هم دا فایده رسوي ځکه چې کله ایویان ګولۍ تاسو استعمال کوئ نو ستاسو په بدن کې د وینې جریان ډیر ښه حرکت کوي او وینه ټول بدن ته په اسانۍ رسیږي نو دې دپاره هم ایویان ګولۍ ډیرې بهترینې ګولۍ دي. پنځم چې دی غټه فایده د ایویان ګولو دا ده چې دا ټول بدن ته طاقت رسوي یعنی کوم کسان چې هغه بدن کې کمزورتیا ولري که هغه د سکین په برخه کې وي که هغه د ویښتانو په برخه کې وي که هغه د مردانه طاقت باره کې وي که هغه د کم بدن کم ځای کې کمزورتیا ولري هغې دپاره دا فایدهمند ده او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن ده. یو خو دا یو ملټي نیشنل کمپني مارټنجو جوړې کړي دي بل په هر میډیکل سټور کې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. بل که پرایس ته راشو هم پرایس هم د دې ډیر مناسب پرایس دی یعنی دا 10 ګولۍ په 2011 روپۍ باندې دي نو چې یو فلتې ته تاسو واړوئ تقریبا په 200 روپۍ تاسو ته یو فلته پریوځي نو پرایس هم مناسب دی په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره هم پیدا کیږي او بل خاص سایډ افیکټ یې نشته فایدې ډیرې دي. نو له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کیږي که تر اوسه مو زموږ دغه یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نوی لایک کړی او سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ دغه چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو او تاسو ترې فایده واخلئ. تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ د خپل ځان او خپلې روغتیا پوره خیال وساتئ.
تر بلې ویډیو پورې درته ښې چارې غواړم او ښه وختونه ولرئ.